امریکایي جنرال د جمهوریت سره د کرزي او عبدالله خیانت رسوا کړ. بل خوا ستانکزي څه ویلي نو جزئیات هم دلته وګورئ او چینل هم سبسکرایب کړئ. د امریکا د ملي امنیت شورا پخوانی سلاکار مک ماسټر وایي پخواني ولسمشر حامد کرزي او ډاکټر عبدالله له خلیلزاد سره په شریکه د طالبانو د منلو توطیې کې لاس یو کړ او له دې کار څخه هدف دا و چې طالبانو سره د قدرت شریکولو توافق یوه برخه به وګرځي. د نوموړي په وینا د افغانستان په سیاسي مشرانو کې اختلاف د دې لامل شو چې د طالبانو واکمنېدو ته لار هواره شي، خو طالبان اوس حاضر نه دي حامد کرزي او عبدالله ته په واک کې برخه ورکړي او آن د روان وضعیت په اړه د آزاد نظر څرګندولو حق هم ترې اخیستل شوی دی. تېره ورځ د جمهوري دولت لومړي مرستیال امرالله صالح هم پخوانیو سیاسیونو ته چې اشاره عبدالله او کرزي ته وویل طالبانو ته د لابي په بدل کې له بې عزتۍ او ذلت پرته څه درکړل شول. اوس آن د روان وضعیت په تړاو آزاد نظر هم نشي څرګندولی. بل خوا ستانکزی وایي د عدالت له تأمین پرته خلک له هېواده تښتي. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال په کابل کې په یوه غونډه کې ویل چې د طالبانو د نظام دوام په ټولنه کې د عدالت په تأمین پورې اړه لري. عباس ستانکزي وویل په کومه ټولنه کې چې عدالت تأمین نه وي او فساد او ګډوډي پکې وي خلک پر داسې نظام باور نه کوي او له هېواده تښتي. دغه طالب چارواکي د شنبې په ورځ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د ستراتیژیکو مطالعاتو په انسټیټیوټ کې وویل په کومه ټولنه کې چې عدالت نه وي پلی شوی او خلکو ته د انسان او مسلمان په شان مساوي حقوق نه وي ورکړل شوي خلک نظام خپل نه ګڼي او له هېواده تښتي. ستانکزي دا هم ویلي چې افغانانو تل د جګړې په ډګر کې بریاوې ترلاسه کړي خو سیاست کې ناکام شوي دي. هغه ټینګار وکړ چې که دوی خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره نه کړي او یوه باثباته او تلپاتې نظام جوړ نه کړي نو دوی به خدای او د تیرو 20 کلونو شهیدانو ته حساب ورکړي. تاسو په دې اړه څه نظر لرئ؟ کومنټ کې شریک او چینل هم سبسکرایب کړئ.